تلبیه چا سړی په محرم ګرځي. اول احرام چې سړی وتړي داسې شی ذکر کول چې مشعر په تعظیم د الله تعالی باندې یو وارې فرض ده چې د هغه دپاره معصوره بیا دا تلبیه ده، کنی په بل الفاظو باندې هم کیږي خو معصوره دا تلبیه ده. درې وارې ویلې مکررول په اول وار او بیا بار بار ویلې د دغه تلبیه دا بیا سنت دي. دا تلبیه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم نه چې کوم الفاظ مبارکه را نقل دي هغه الفاظ ابن عمر به ټول ویلې خو شاته به څه نورم ورزیاتول. هغه الفاظ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه نقل دي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك تر دغه الفاظ پورې دي. دا وروسته چې لبیک به بیا مکرر کول والخير لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل دا حضرت ابن عمر د شان زائدول. نو علما په دې متفق دي چې څوک چې هغه تلبیه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په یغه ترتیب ووایي شاته ک نور الفاظ د تعظیم او زیاتول پروا نه لري، خو دیغه په تلبیه په مابین کې به نه ور زیاتی هغه په یغه طریقه ک شاته نور زیاتول بیا پروا نشته. ولی هغه د ابن عمر رضی الله عنه زیادت کړی ده. لبیک اجبت لك اجابه بعد اجابه. اجابت اچا خبره ته جواب ورکول درغلم پلانکای غاګو کې دوی درغلم دغه اجابت ویل کیږي. دا لبیک چاته ویي محرم ده د احرام په حال کې لبیک چاته ویي ویا الله تعالی ته. حکم د فرضیت حج د چا د طرف نه ده چې الله تعالی د طرف نه اعلان وشو ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. مسلمان هغه حکم ته لبیک ویي یا وای حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام چې د الله په حکم کعبه مبارکه بیا جوړه کړه د طوفان نوح نه بعد خو ورکوه چې جوړه کړه بیا ورته ویل ته اوس اعلان وکړه خلکو ته چې په مقام ابراهیم ودرېدو تر اطول الجبال نه دا جګ شو او هلته اعلان وکړه خلکو ته چې د خدای پاک د طرف نه په تاسې باندې حج فرض ده، څوک چې استطاعت سبیل لري راځئ. دغه کې خدای پاک دنیا ته بلکې ټولو ارواحو ته ورسوه. هلته جوابونه ورکړی شوي دي چې هغه کوم ارواح جواب ورکړی لبیک غږ یې اورېدلی لبیک وایي د هغه د حج نصیبه شته. بیا چې چا هلته تلبیه څومره ډېره ویلې دغومره ډېر حجونه خدای پاک نصیب کوي. چې د ابراهیم علیه السلام اعلان شوی په یو وخت کې چې چا لبیک ویلی دي هغه ته د حج برخه خدای پاک نصیب کوي، چې چا څومره ډېر ویلی دي هغه ته خدای پاک دغومره ډېر حجونه ورته نصیب کوي. نو یا اجابت اعلان د ابراهیم علیه السلام ته یا اجابت قول د رب کریم ته یا اجابت قول د اعلان د حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه الصلاة والسلام.